السلام علیکم، زه یم بختیار جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله په ملک کې 34 کسان مړه شوي دي. د کرونا وایرس د سختې حملې له کبله په لاهور کې 2 ټاونز په مکمل توګه باندې سیل کړای شوي دي. د ایران وزیر خارجه د آرمی چیف جنرال قمر باجوا او د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه وکړه. مشترکه اعلامیه هم جاری کړې شوه. وزیر اعظم عمران خان د مشترکه مفاد کونسل د اجلاس صدارت وکړ. د څلورو واړو صوبو وزیر اعلی په اجلاس کې شرکت وکړ. د ریلوے وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي دي چې مریم نواز فوج ته په سیاست کې د مداخلت دعوت ورکړی دی. مریم نواز ویلي دي چې د فوج سره خبرې اترې په هغه صورت کې کېدی شي چې اول د عمران نیازي حکومت کور ته ولیږي. بلاول بټو زرداری ویلی دی چې په ای پی سی کې څوک د چا د نوم د اخیستو نه منع کړی شوي نه وو. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ سینئر نائب صدر مریم نواز په ګلګت بلتستان کې 1-to-1 ملاقات کړی دی. شهباز شریف او حمزه شریف عدالت ته پیش کړی شو. د اسلام آباد های کورټ تپوس کړی دی چې یوې خواته حکومت په ودونو باندې پابندۍ لګولې دي او بلې خواته جلسې کوي. دا ولې؟ په اسلامیه کالج پیښور یونیورسټۍ کې په زنانو طالب علمانو کې د استادانو د طرف نه د یرې ترهې د خورولو په خبرونو باندې د انکوایرۍ حکم ورکړی شوی دی. په ډیرو کې د رکشې په نیر کې د پریوتو نه پس د ریسکي او 1-1-2 غوتزن ټیمونه لګیا دي په اوبو کې مړي لټوي. په دې رکشه کې 28 زنانه او ماشومان واده لتله. د بحرین 80 کلن وزیر اعظم حق ورسېده. په اسلام آباد کې په لوک میله کې جنکۍ کپړې کالی او نور سیزونه ګوري. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله په پورا ملک کې 34 کسان نور مړه شوي دي. د کرونا وایرس د مریضانو شمیره 20,000 ته رسیدلې ده. دغه رنګ په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 898 مریضان ریکارډ شوي دي. بل خواته محکمه صحت حکومت ته مشوره ورکړې ده چې تعلیمي ادارې دې بند کړي او طالب علمان دې بغیر امتحان نه پاس کړي.
په شادي حالونو کې په ودونو باندې د پابندي ولګولی شي، هوټلې او تقریبونه دې بند کړی شي. په لاهور کې د کرونا وایرس په خورېدو کې په تیزۍ راتلو باندې ګارډن ټاون او اقبال ټاون په مکمله توګه باندې سیل کړی شوي دي. پولیس تلونکي راتلونکي چیک کوي. آرمی چیف جنرال قمر باجوا او وزیر اعظم عمران خان د ایران د وزیر خارجه جواد ظریف سره ملاقات کړی دی. د ملاقات نه پس مشترکه اعلامیه جاری کړې شوې ده. په اعلامیه کې په خطه کې د سلامتۍ او ترقۍ دپاره د یو ځای کار کولو باندې زور ورکړی شوی دی. پاکستان او ایران د امن د قیام دپاره په شریکو کوششونو باندې متفق شو. په ملاقات کې ایرانی وزیر خارجه وی چې د ایران صدر روحانی د پاکستان سره د یو ځای کار کولو دپاره پرعزم دی. په دې ملاقات کې دا خبره هم وشوه چې د رایې د ازادۍ د بهانې په صورت کې د دین توهین ناقابل قبول دی. په دې موقع باندې آرمی چیف جنرال قمر باجوا وی چې د تعلقاتو په مضبوطیا به په علاقايي استحکام کې ډېر ښه اثرات پریوزي. بلې خواته وزیر اعظم عمران خان په دې موقع باندې وی چې موږ ته دو طرفه تعلقات مستحکم کول پکار دي. په دې ملاقات کې د ایران وزیر خارجه په مسله کشمیر باندې د ایران د طرف نه د پاکستان د مکمل حمایت اعاده وکړه. بل اړخ ته وزیر اعظم عمران خان د مشترکه مفاد کونسل د اجلاس صدارت وکړ. په اجلاس کې د څلورو واړو صوبو وزیر اعلی حصه واخیسته. وزیر اعظم عمران خان وی چې په ګلګت بلتستان کې سرکس لګېدلی دی. د زیاته کړه چې چینی اوړه به په 100 ورځو کې ارزان شي. وزیر اعظم د نبرا ترمیمي بل او اوګرا آرډیننس منظوري وځنډوله. د غذایت په کمی باندې د قابو موندلو دپاره 350 اربو روپو منصوبې باندې اتفاق وکړی شو. اجلاس کې د مردم شمارۍ دپاره کمیټې قایمه کړې شوه. بل اړخ ته د امریکې سفارتخانې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په حواله باندې د حسن اقبال د غیر مجاز ټویټ په شیر کولو باندې د پاکستان نه معافي غوښتې ده. سفارتخانې دا وضاحت کړی چې سیاسي پیغاماتو حمایت نه کوو. د دې ټویټ په شیر کولو باندې په پیدا شوي الجن باندې د معافۍ درخواست کوو. د ریلوے وفاقي وزیر شیخ رشید الزام لګولی دی چې مریم نواز په خپله انټرویو کې فوج ته په سیاست کې د مداخلت دعوت ورکړی دی. د زیاته کړې ده چې یوې خواته یې پلار لګیا دی په فوج باندې الزامونه لګوي او بلې خواته یې لور درخواستونه کوي چې موږ سره مذاکراتو ته کښېنئ. د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز ویلی دی چې د فوج سره په هغه صورت کې خبرې اترې کېدی شي چې د عمران نیازي حکومت کور ته ولیږي. دی زیاته کړه چې اسټیبلشمنټ بار بار د مذاکراتو دعوت راکړی دی. دی دا خبره هم وکړه چې د مذاکراتو گنجایش شته. د فوج سره او اسټیبلشمنټ سره خبرې اترې کېدی شي. دی مخکې ویلی دی چې د مذاکراتو دپاره زمونږ شرایط دي او په دغې به عمل درآمد کول ضروري. دی دا خبرې اترې بی بی سی ته په خپله انټرویو کې کړي دي. د پیپلز پارټۍ مرکزي چیرمین بلاول بټو زرداري ویلی دي چې په ای پی سی کې څوک د دې خبرې نه نو منع کړی شوي چې هغوی به د چا نوم نه اخلي. د زیاته کړه چې د اپوزیشن ټول جماعتونه د اسټیبلشمنټ په سیاست کې د مداخلت خلاف دي. دا خبره هم وکړه چې د پی ډی ایم تحریک به اخر کار کامیابی مومي. بل اړخ ته په ګلګت بلتستان کې د پیپلز پارټۍ مرکزي چیرمین بلاول بټو زرداري او د مسلم لیگ نون مرکزي سینیر نائب صدر مریم نواز 1-to-1 ملاقات کړی دی. کله چې دې خبرونو گردش شروع کړ چې په اسلامیه کالج پیښور یونیورسټۍ کې استادان زنانه طالب علمانې تنګوي.
او طالب علمانو په دې لړ کې یو زبردسته احتجاجي مظاهره وکړه، نو حکامو په فوري توګه باندې د انکوایرۍ حکم ورکړ. په ډیرو کې پنیر کې د رکشې د ډوبېدو نه فوراً پس د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 غوتزن ټیمونو پنیر کې د مړو تلاش شروع کړ. د راغلو اطلاعاتو مطابق په دې رکشه کې 28 زنانو او ماشومانو د یو واده په تقریب کې د شرکت دپاره سفر کوو. تنیر نه تر اوسه پورې 22 مړي راویستلی شوي دي. د حکومت د طرف نه په ودونو باندې د لګولې شوی پابندۍ خلاف د درخواست د سماعت په دوران کې د اسلام آباد های کورټ جج جسټس اطهر من الله په خپلو ریمارکسو کې تپوس کړی دی چې یو اړخ ته حکومت په ودونو باندې پابندۍ لګوي او بلې خواته په خپله باندې جلسې کوي. دا ولې د بحرین 80 کلن وزیر اعظم حق ورسېده. د دنیا هغه واحد حکمران دی چې د ټولو نه زیاته حکمرانی کړې ده. په اسلام آباد کې په لګېدلې لوک میله کې جینکۍ کپړې کالی او نور سیزونه ګوري. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې دغه مناظر ګورئ. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.